کله چې موږ جیمیل اکاونټ جوړو او پای کې موږ ته دغسې یو صفحه راښکاره کېږي. دا ولې موږ ته راځي ملګرو؟ دغې طریقه درته وښایم تاسو څنګه کولی شئ چې لیتناهي یعنې بې حده او بې شمېره جیمیل اکاونټ یې جوړ کړئ په یو وار سره. ایس کوډ نمبر هېڅ هم درنه غواړي ملګرو. دا طریقه درته وښایم تر پایه راسره پاتې شئ ملګرو. لومړی به راشئ خپل جیمیل ته. جیمیل نه وروسته به تاسو راشئ په دغه ځای به کلیک واخلئ. کله مو چې په دې کلیک واخلئ دلته په ګوګل باندې تاسو کلیک واخلئ. کله مو چې په ګوګل کلیک واخلئ ملګرو ته چیکینګ روانېږي. دې وروسته به تاسو ملګرو کریکټ اکاونټ باندې کلیک واخلئ. ګوره تاسو ته ملګرو زه ډېرې جیمیلې جوړوم. په دې ځای به کلیک واخلئ چې هېڅ به ماته کوډ نه راځي. پاس په نومبر کې لاندې به لاست نیم ورکړئ. په نیکسټ به کلیک واخلئ. ښه ملګرو ګوره زه تاسو ته ډېر زیات جیمیلې 2-3 جوړوم ملګرو. دلته به تاسو کال ورکړئ، بلکې به ورځ ورکړئ او دلته به تاسو څه کړئ ورځ ورکړئ، دلته به میاشت او لاندې به تاسو میل انتخاب کړئ. نیکسټ به کلیک واخلئ ملګرو. دلته به ملګرو تاسو یو جیمیل راوړي ستاسو په نوم باندې. هغه به تاسو چېرې خوښي 2 دانې هغې کې به یو انتخاب کړئ. ما دا انتخاب کړ. ملګرو ته به تاسو پاسورډ ورکړئ. قوي پاسورډ به ورته ورکړئ سټنډرډ چې غون ABC حروف او 1 2 3 او علامې پکې کارول شوي وي نښانونه. کله مو چې ملګرو ورکړ نیکسټ باندې به بېرته کلیک واخلئ. لږ به انتظار شئ ملګرو. دلته به تاسو ته جیمیل ادرس تیار شي جوړ به شي. بیا په نیکسټ کلیک واخلئ. بیا به راشئ ښکته همداسې به دلته په اګري باندې کلیک واخلئ. دلته به ستاسو څه شي جیمیل ادرس مکمل چمتو شي او جوړ به شي. تاسو ته یو څه وښایم ملګرو. دا جیمیل ادرس درته وښایم چې زما هغه څه شو جوړ شو. ګورئ ملګرو دغه اوس درته بل جوړوم ملګرو. ویډیو تیزوم په چټکۍ سره ځکه چې ستاسو وخت ضایع نه شي، ویډیو اوږده نه شي. ولې زه دومره ډېر جیمیل ادرس په یو وار باندې په یو وخت کې جوړوم ملګرو. دغه طریقه هم درته وښایم. تر پایه راسره پاتې شئ. یو ځل بیا تاسو ملګرو بل جیمیل ادرس هم ما چمتو کو. یو بل هم چمتو کوم چې تاسو پوره باوري او اطمیناني شئ ملګرو. په یو وخت کې زه تاسو څو جیمیل ادرس جوړوم. هېڅ نمبر ما څخه نه غواړي. نو دغه اوس یو سیټینګ درته وښایم چې څنګه کولی شئ دغه سیټینګ تاسو ترسره کړئ ملګرو. بل جیمیل ادرس ما هم چمتو شو. ګورئ ملګرو دا هم تاسو ته وښایم. دغه دی زما جیمیل ادرس چمتو شو. اوس درته راځم هغه طریقه درته وښایم چې څنګه ما لیتناهي جیمیل ادرس یا مطلب 3 جیمیل ادرس جوړ کړي او لیتناهي هم جوړولی شم. چې هر څومره وغواړم نو تاسو به راشئ سیټینګ ځای ته. کله چې سیټینګ ځای ته تاسو ملګرو راغلی موبایل سیټینګ له به راشئ. دې نه به وروسته ملګرو تاسو ښکته راشئ او دلته به ګوګل په نامه آپشن پیدا کړئ. دغه ګوګل په نامه آپشن چې تاسو ملګرو راواخله دې باندې به کلیک واخلئ. کله مو چې په دې کلیک واخیست ملګرو ته په ګوګل سروس درته راوړي. دا ستاسو جیمیل دی. دلته به تاسو آل سروس باندې کلیک واخلئ. په دې بله برخه کې آل سروس باندې به تاسو کلیک واخلئ. کله مو چې په دې کلیک واست ملګرو ښکته به دې کې راشئ او تاسو به څه وکړئ دې کې به تاسو فون نمبر ویریفیکیشن پیدا کړئ. دلته مو چې دا راواړه ملګرو دلته به تاسو ته یو دغسې علامه راواخلي اټومیټیک ویریفای فون نمبر. دا به تاسو څه کړئ بند کړئ. ملګرو کله مو چې دا بند کړو اوس تاسو هر څومره جیمیل ادرس جوړولی شئ ملګرو. که ویډیو مو خوښه شوې وي حتمن زما یوټیوب چینل سره لایک او سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې د الله په امان.